مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده قدر کړئ د مور او پلار شاروان د دوی پلارا په دنیا او آخرت کې شیبت ګلی گلزارا په دنیا او آخرت کې شیبت ګلی گلزارا داد مینې محبت یا ولو یا سرچینه دا دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دوی کی مینا محبت دی هم عزت ډېر الفت دی چې د مور او پلار ژوند دی وي ستا په ژوند کې برکت دی دوی کی مینا محبت دی هم عزت ډېر الفت دی چې د مور او پلار ژوند دی وي ستا په ژوند کې برکت دی که جنت ګټل غواړي دعاګانو مجموعه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده تلی کړئ خدمتونه رب در کی جنتنا په خدمت د مور او پلار ستا پورا شي ارمانونه تلی کړئ خدمتونه رب در کی جنتنا په خدمت د مور او پلار ستا پورا شي ارمانونه چې خپا د دوی نشي ثوابونو خزانه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده دا حدیث می د جانان دی زمنګ لپاره یو تحفه ده په قرآن کې دا بیان دی مور او پلار سره احسان دی د الله د حق نه روستا بیا د دوی په حق ګویان دی په قرآن کې دا بیان دی مور او پلار سره
آسان دے دا اللہ دا حق نروستا بیاد دوی پا حق گویان دے پر رضا دا مور و پلار کی هم رضا میں دا اللہ دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپارا یو تحفہ دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپارا یو تحفہ دا مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپارا یو تحفہ دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپارا یو تحفہ دا لپارا یو تحفہ دا تیروی دوی تکلیفونا ډیر پزان باندې دردونا چی بچی میوی خوشالا چاہتا نوائی حالونا تیروی دوی تکلیفونا ډیر پزان باندې دردونا چی بچی میوی خوشالا چاہتا نوائی حالونا رب شکر دے ډیر شکر تاور کړي مرتبه دا دا حدیث میں د جانان دے زمن لپاره یو تحفه دا دا حدیث میں د جانان دے زمن لپاره یو تحفه دا مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپاره یو تحفه دا دا حدیث میں دا جانان دے زمن لپاره یو تحفه دا لپاره یو تحفه دا محمد حسیب کوم اوازونا د مور ژوند ته ډېر سوالونا مطیع الله په فرمایشا لیک مخکولی د شعرنا محمد حسیب کوم اوازونا د مور ژوند ته ډېر سوالونا مطیع الله په فرمایشا لیک مخکولی د شعرنا په تحفه کې مې پلار جانتا دسترو تا چستا واده دا دا نعمت رتا تاکړي د حضور چې دا وینا دا دا نعمت رتا تاکړي د حضور چې دا وینا دا مور پلار څوک دی مور پلار څوک دی د جنت یو دروازه دا دا حدیث میں د جانا